په خوب کې د کبوتر لیدو تعبیر څه دی؟ په دې حواله سره ملګری ته پوښتنه کړل دی چې اکثر او بیشتر ز په خوب کې نم یعنی کبوتر یې چې کله هم ودګم دی چې په خوب کې ماته کبوتر په نظر راځي دی چې په دې حواله سره ډېر زیات پریشان هم چې آیا د دې تعبیر بس جوړیږي آیا ماته نقصان خو را رسیدو والا نه دی چې کله هم ودګم نو اکثر او بیشتر په خوب کې کبوتر یې نم نو دی چې آیا د دې تعبیر خط تعبیر دی یا د دې تعبیر بد تعبیر دی یعنی نقصان والا تعبیر دی یا فائدې والا تعبیر دی یا د ساتي په خوب کې د کبوتر لیدو مختلف صورتونه کې دي شي او د دې مختلف صورتونو په وجه باندې بیا داغي تعبیر هم مختلف وي اوس مثال در په خوب کې یو کبوتر نسل یا ډېر شي کبوتري نسل یا د دین علاوه د کبوتر بچی نسل د کبوتر غوښه خړل یا دغه شانتي د هوانه کبوتر راشي او هغه ساتابیدار شي یا د دین علاوه په خوب کې کبوتر ته جګم دي دانیا چول وغیرہ وغیرہ مختلف صورتونه دي بیا مختلف تعبیرات جوړيږي بهرحال راځو اولنی تعبیر طرف ته په خوب کې